السلام علیکم درنو لیدونکو. نن مو تاسې ته د هند په اړه یو خبر راوړی چې هلته وی په هند کې یوې ښځې د خپل خاوند له لوري د ډېرې مینې او د جنګ جګړې نه کولو له امله تنګه شوې ده چې محکمې ته یې د طلاق لپاره عریضه کړې ده. د هندي رسنیو د راپورونو په وینا د هند په اتر پردیش ایالت کې یوې ښځې چې 18 میاشتې مخکې یې واده کړی و د خپل خاوند له مینې څخه نوره په تنګه راغلې ده او وایي چې خاوند یې ورسره جنګ نه کوي، نو له دې امله محکمې ته تللې ده او د خپل خاوند نه یې د طلاق غوښتنه کړې ده. دغه ښځې محکمې ته ویلي دي چې خاوند یې ورسره ډیره زیاته مینه کوي او هیڅ جنګ ورسره نه کوي. خاوند یې کالي وینځي، لوښي وینځي او د ټول کور صفایي هم کوي. هغې محکمې ته زیاته کړه که له ما څخه کومه تېروتنه وشي نو هم هیڅ بحث راسره نه کوي او ژر راته بخښنه کوي. دغه ښځې همداراز محکمې ته ویلي دي چې هغه غواړي چې خاوند یې ورسره جنګ وکړي، خو د دې خاوند هیڅکله هم داسې نه کوي او نه هم داسې حالت پرېږدي. بل لوري ته دغه ښځې خاوند محکمې ته ویلي دي چې هغه له خپلې ښځې سره ډیره مینه کوي او غواړي چې تل یې خوشحاله وساتي. هغه همداراز له خپلې ښځې نه هم غوښتنه کړې ده چې د طلاق عریضه دې بیرته واخلي. محکمې د دواړو تر خبرو اورېدو وروسته ښځې ته وویل چې ستا عریضه بې ځایه ده او دوی پرې هیڅ پرېکړه نشي کولی.